السلام علیکم ملګرو. یو ناشنا شیز مې ولیدو او د الله تعالی قدرتونه ورته ښیم. صحیح ده. د مارکیټ کوم سبزی مارکیټ پوه شو رالم دلته کې دا وګوره ښه. دا وګورئ زیړې هندوانه، دا د الله قدرت دی. دا سره هندوانه او دا زیړې هندوانه او دا انځر دی. یو انځر چې کوم دی 46 عمره دی. دا وینئ تاسو یو انځر 46 عمره دی. د الله قدرتونه دي. هر قسم شیز پروت دی. اناناس دی، دغه کټ شوی اناناس دی، دغه روغ اناناس دی. دا چې کوم ورګه دا څه شی دی، دا ګل نشپاته صحیح څه وګورئ، بالکل سیو دی. سیو د مارکیټ چکر در باندې لګوم، د مارکیټ چکر در باندې لګوم دلته د خیم دلته کې نور څه دي ښه. دا څه ورته نوم یې رانیم شو یار، امرود شین امرود دی بالکل. دی ورته وګوره، دا امرود شو. دا شو رورجانه مالټې، ماشاءالله غټه مالټه، ښکلې مالټه ده ښه. دا تقریبا د پاکستان په حساب باندې 500 روپۍ باندې درځن رالو. صحیح شو. او دا بیا د کوپرا، دا کوپرا ده، دا بنده کوپرا ده. دینه سر وخي او سو کې بیا اسټرا پکې کېږي او ویس کېږي. دا د سکلو دپاره شو. دا بیا سیوان شو. دا کوم ځای سیو دی؟ نیوزیلینډ. دا د نیوزیلینډ سیو دی، نیوزیلینډ سیو دی. او دا تقریبا چې دام په دغه 500 روپۍ باندې کیلو راځي د پاکستان څه د پاسه. دا بیا مالټې شوې، دا نورې مالټې شوې. دا بیا نور سیوان شو. دا نور سیوان هغه طرف ته سیوان دی. هغه وګورئ، هغه مخامخ سیوان، هغه سیوان، هغه شنه سیوان. خو د هغې نه ورتلو نه مخکې دلته کې نور څه ښیم چې دې له راځو. دا کینو شو، فروټر چې کوم ورته وي، فروټر. دا فروټر شو. صحیح ده. او دا بیا بله مالټه شوه. دا د هغې نه غټه مالټه شوه. دا کجوره شوه. او اینه پس دا بیا دلته کې دا چې کوم شیز دی، دا خو الله چې زم نه پېژنم، خو دا نه زمونږ په ملک کېږي. څه ګلګل غونته شیز دی، ګلګل غونته. دونه پې شکې کېږم، باقي راته پته نشته. صحیح شو. او دا شو هندوانه. دا یوه هندوانه چې ده، دا تقریبا چې 11 ده که 12 کیلو ده. دا وګوره سټیکر پې لیکلی شوی دی ښه. دا 11-12 کیلو هندوانه شوه. او د هغې نه علاوه چې کوم دي دا نورې هم پرتې دي. دا بیا خټکې شو. دا د الله په فضل سره دونه ښکلې او خوږ خټکې ښه، زبردست خټکې. او دا وګورئ، دا ورکوټې خټکې، دا مالټي عمره خټکې، دا د مالټي عمره خټکې، او دا غټ خټکې. او دا وګوره د خټکي عمره هندوانه، د خټکي عمره هندوانه. دومره د الله تعالی قدرتونه هر طرف ته پراته دي چې د مالټي عمره خټکې او د خټکي عمره هندوانه. دا ګورئ ښه. او دا دې خوا چې راشئ بیا تاسو ملګرو، نو دا دغه دی پپیتا. کم ملګري چې په کراچۍ کې زموږ په علاقو کې خو نه، د پښتونخوا په علاقو کې خو په کراچۍ کې پپیتې ډېرې زیات دي. د دې نه علاوه هم چې کوم دی بوزم دې خوا نورو فروټونو ته ښه، چې کم زموږ په ملک کې او کم زموږ په ملک کې نه. دا تاسو لیدلی شئ، دا نشپاتی. دا اوس وګوره هلته کې چې کوم دی ستاسو خټکي او دغه عمره مالټي عمره، او دلته چې کوم دی نشپاتی ده د الوچې عمره. دا بیا څه شی دی؟ دا خو والله چې زم نه پېژنم. ورګه نوم بیا وګورو چې نوم یې څه دی. کاسیا، پته نه لګي چې دا څه شی دی، نه پېژنم. خو فروټ دی، پېژنم یې نه، خو باقي نور دا دی چې فروټ دی. دا بیا اوکاډو دی. اوکاډو چې کوم دی، اپکاډو چې ورته وایي، د دې نه خلک جوس کوي. ډېر ښکلی شیز دی. او دا د بر ملک اوکاډو دی. د سریلنکا شو، دغه د سریلنکا. دا د مکسیکو دی، دا تور رنګ یې چې دی. شیز جو دی، ذایقه مایقه بدله ده. صحیح ده. دا انار شو. دا د انډیا انار شو. ټیک ده. ریټ یې چې کوم دی 1000 روپۍ کیلو دی د پاکستان حساب کوي. دا بیا غټ انار شو. دا د پیرو دی. پیرو یو ملک دی امریکې سره خواته. دا د هغه ځای انار دی. او تقریبا چې ریټ یې دا تاسو لیدلی شئ، دا ریټ یې دی. نو دا د پاکستان هم څه د پاسه 2000 روپۍ راځي، یا 2000 روپۍ راځي، 1000 روپۍ راځي، سوري. دا بیا قسمه افکاډو شو. دا شیز درته ښیم، جیک فروټ، ډریګن فروټ. دې ته ډریګن فروټ وایي. دا د ویتنام دی. دا نه مونږ چېرته لیدلی په پاکستان کې، او نه به نورو خلکو لیدلي په پاکستان کې. او زه یم چې کوم یې خوریم، نو هغه بیا هغه خلک خوري چې
هغې به زموږ غونته غریبانو سره خبرې هم نه کوي. دا جیک فروټ ټرور دا په 800 روپۍ باندې کیلو دی. دا چې په منځ باندې کټ کړي سپین سپین دانې غونته پکې او دغه حساب کتاب یې الوچی ده، دا د انډیا الوچی ده. او د هغې نه علاوه چې کوم دی دا الوچی شوې